دوستانو سلامونه، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او تر دې ځایه پورې مو زموږ او ستاسو د یوټیوب د برخې کورس تاسو مکمل تعقیب کړی وي. ملګرو، زه غواړم چې نن تاسو ته په دې ویډیو کې ځینې مهمې خبرې او ځینې مهمې سپارښتنې ستاسو لپاره وړاندې کړم تر څو موږ وکولی سو خپله او هم خپل چینل مخته یوسو. لکه څنګه چې ما تاسو ته د ټلګرام په ګروپ کې ویلي وه چې موږ او تاسو په یو میتود یا په یو سیستم باندې خپل چینل مخته وړو، سبسکرایبر یې ډېرو او ویو ټایم یې پوره کوو. نو زموږ او ستاسو د دې لپاره چې هم مو خدمت کړی وي او خپل ژبه مو مخته وړی وي، خپل کلتور مو مخته وړی وي، همدارنګه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې بلد سوي یو. د دې کار لپاره باید موږ او تاسې تر ټولو مؤثره او تر ټولو بهترینه لار هغه دا ده چې موږ او تاسو باید د انټرنیټ څخه استفاده وکړو. اوس په انټرنیټ کې موږ او تاسو بېلابېلې لارې لرو، لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام او ټیک ټاک او داسې نورې برخې. تر ټولو ښه خوبایي چې انټرنیټ او دغه برخې لري هغه دا دی چې هم موږ کولی سو خپل کلتور، خپل ژبې، خپل هیواد، خپل خلکو، حتی په مجموع کې اسلام او بشریت ته خدمت وکړو او هم موږ او تاسو ته پیسې راکړي. دومره اندازه پیسې موږ کولی سو چې د انټرنیټ د نړۍ څخه یې وګټو چې حتی موږ هیڅ تفکر او سوچ به مو نه کړی چې دغه اندازه پیسې موږ کولی سو د انټرنیټ څخه وګټو. خو دا ټول شا ممکن دي، اما یوازینی شی دا دی هغه باید موږ او تاسو خپل ټارګیټ او هدف موږ باید په هغه پسې ولاړ سو او هغه لاسته راوړو. نو دوستانو، زه غواړم تاسو ته ځینې سپارښتنې درته وکړم چې د خیر سره تاسې هم خپل د یوټیوب چینل ټوله مخته یوسئ. د دې پر ځای چې فیسبوک ګورئ، نورې برخې ګورئ، راځئ دلته یوټیوب چینل کې کار وکړئ. خپل د یوټیوب چینل پوسټونه یې لکئ، کریټ شارټ د شارټ ویډیو چې ده د دې په اړه باندې بیا تاسو زه ویډیو جوړوم دا جوړې کړئ. همدارنګه نور خپل د کیسه مطابق کولی شئ خپل د استعداد او خپل د ځیرکتیا او وړتیا مطابق ویډیوګانې جوړې کړئ، یوټیوب ته یې اپلوډ کړئ. هم به مو خدمت کړی وي، هم به مو جیب خرڅ پیدا وي او هم مو پیسې لاسته راوړې وي او هم به په راتلونکي کې ستاسو نسلونه، ستاسو بچیان، ستاسو کورنۍ او فامیل به هم ستاسو لاره تعقیبوي چې هم به دا دنیا جوړوي، هم به هغه دنیا جوړوي. کولی شئ چې د اسلام په اړه باندې معلوماتونه کښېږدئ. همدارنګه په نورو برخو کې هم کولی شئ چې داسې معلومات یوټیوب ته او نورو رسنیو ته اپلوډ کړي چې هغه د بشریت او اسلامیت په درد باندې وخوړل شي او زموږ او ستاسو د کلتور سره مطابقت ولري. نو د دې لپاره دوستانو زما یوټیوب چینل شکر الحمدلله پیسو ته نږدې سوی دی. ما که چیرې د وخت څخه کار پر کړی وای، زه به وخت اوس په هغه مرحله کې وای چې ما پیسې ځینې ایستلې، خو دا چې مصروفیات وه، پوهنتون و، نورو برخو کې ما کار کوی، نو نه مې سوه کولی چې دا برخه هم مخته یوسمه. خو اوس په دې خاطر باندې غواړم چې موږ او تاسو ټوله یو ځای مخته ولاړ سو او دا برخه مخته یوسو. دوستانو، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید خپل په یوټیوب کې داسې ویډیو، اواز، عکس او پوسټ داسې څه کښېږدو چې هغه د بل چا نه وي، د کاپي رایټ نه وي، کاپي رایټ سټریک یا کاپي رایټ کلیم او داسې نور هغه څه زموږ په یوټیوب چینل باندې را نسي چې هغه زموږ چینل ته تاوان رسوي. ما تاسو ته ټولې د پالیسۍ ټولې پالیسۍ بیان کړي دي چې مثلا زموږ چینل ته کوم شی زیان رسوي، زموږ چینل په کومه طریقه باندې مخته ځي، موږ باید څه شی اپلوډ کړو، هغه څه چې موږ غواړو مثلا اپلوډ یې کړو، که چیرې ورته اړتیا ولرو لکه ویډیو ته، میوزیک ته، عکس ته او داسې نورو شیانو ته، مو تاسو ته هغه ټولې لارې درښودلې دي چې مشخص سایټونه لري یا مشخصې لارې لري چې په هغه باندې تاسو کولی شئ د هغه راواخلئ او خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ. هیڅ کومه ستونزه تاسو ته نه پیښیږي. زموږ او ستاسو عملا درسونه به انشاءالله تعالی سر د نن او سر د دې ویډیو څخه وروسته پیل کیږي. دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ سریز و، ما هم هغه تعقیبوي، مصروفه ومه، نورو برخو کې هم مصروفه ومه، نو د دې څخه وروسته به موږ او تاسو مخته ځو. تر ټولو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو په یوټیوب چینل کې 4,000 واچ ټایمه پوره کړو، 4,000 ساعته واچ ټایمه، یعنې زموږ او ستاسو ټولې ویډیوګانې باید 4,000 ساعته وکتل سي. هغه ویډیوګانې چې کاپي رایټ نه وي، کاپي رایټ خپل پر چینل باندې مه راوړئ چې چینل مو بیا مونیټایزیشن اپشن ته نه جوړیږي، یعنې پیسې بیا موږ ته نه راکوي، خرابیږي، ډیلیټ کیږي، له منځه ځي. او همدارنګه زر سبسکرایبره باید پیدا کړو. اوس دا دوه اپشنونه چې دي خلک یې په پیسو باندې خرڅوي. تاسو وینئ چې اوس یو ټیم جوړ شوی دی په افغانستان کې، دوی دا کار مخته وړي
خلک یې مفت کولی سي چې په یو جالبې ویډیو باندې لاسته راوړي. که چیرې زه خپل چینل ته اوس ډېرې جالبې ویډیوګانې اپلوډ کړم، مثلا یو څه د کلتور څخه ما سیوا وي، کیدای سي چې زما د یوټیوب چینل هم ویو او هم سبسکرایبر په یوه ورځ باندې پوره سي، خو موږ او تاسو هغه کار نه کوو. موږ او تاسو داسې یو کار کوو چې هم ټولنې ته خدمت کړی وي، ثواب مو رسېدلی وي او هم خپل شخصیت ساتلی وي. نو د دې لپاره زه تاسو ته چې دغه ویډیو درته اپلوډ کوم یوټیوب چینل ته، دا چې تاسو 1000 نفره سبسکرایبر او 4000 واچ ټایمه ریویو ساعت پوره کړئ، نو تاسو ټول راسئ پر دغه ویډیو باندې په کمنټ په برخه کې خپل د یوټیوب لینک پرېږدئ، هلته ورسره ولیکئ سب ټو سب. سب ټو سب یعنې دا معنا لري چې ته زما چینل سبسکرایب کړه، زه به ستا چینل سبسکرایب کړم. سب ټو سب کولی سي چې ځینې مثلا 15 ایمیله یا 10 ایمیله ولري، کولی سي یو خپل ملګري ته وایي چې زه تا ته 10 سبسکرایبره در کوم، ته ما ته 2 سبسکرایبره را کولی سي. هغه ورته وایي چې زه هم تا ته 10 سبسکرایبره در کوم. که چیرې موږ او تاسو 100 نفره واوسو، هر نفر 10 ایمیل ولري، 100 ضرب 10 دا کېږي 1000 سبسکرایبر زموږ او تاسو پوره کېږي، یوه برخه مو پوره کېږي. ویو چې دی هغه هم موږ پوره کولی سو، ډېر اسانه پوره کولی سو. نو د دې پر ځای چې غزلې ګورئ، په نورو برخو کې خپل وخت ضایع کوئ، هم هغه دنیا ته تاوان کوي، هم دا دنیا کم فایده نه لري، حافظه مو ضعیفه کوي. نو در دې ټولو برخو ښه خبره دا ده چې تاسې سب ټو سب وکئ. تاسې مثلا خپل د ملګري چینل سبسکرایب کړئ، هغه ستاسو چینل سبسکرایب کړي، نو به ته هغه ته خیر رسولی، هغه به هم تا ته خیر رسولی، او هم به مخ ته تللي یو، او هم به مو خپل پر چینل پر ویډیو جوړولو باندې ډېر شوق راغلی وي. نو خلاصه درته وایم، تاسې د دغه ویډیو پر کمنټ باندې پر کمنټو باندې راسئ، خپل د چینل لینک هلته خپور کړئ، ورسره ولیکئ چې سب ټو سب ته زما چینل سبسکرایب کړه، زه ستا چینل سبسکرایب کوم. هم ټول همدا رقم راسئ. بیا انشاءالله چې هر یو ډېر خوندور او ښایسته ویډیو خپل په چینل کې جوړه کړې وي، ما ته په ټلګرام کې لینک راولېږئ، زه په ګروپ کې هم نشروم، بیا انشاءالله ستاسو ویو به هم پورته ځي. نو زما هدف دا دی چې نه یوازې موږ ته خپل ځانونه راپورته کړو، بلکې په ټولنه کې استعدادونه ځوانان هم راپورته سي. دا چې په افغانستان کې بیکارۍ دي، بېروزګارۍ دي، خصوص په ټول نړۍ کې همدا کیسې روانې دي. نو شکر الحمدلله زموږ او ستاسې افغانستان، زموږ او ستاسې هېواد چې دی د انټرنیټ د تحریمو څخه تر اوسه خوندي ساتل سوی دی. په ایران کې هر ورځ په انټرنیټ په برخه باندې تحریمونه کېږي، په اروپایي مملکتو کې، په روسیې کې ګوري فیسبوک مثلا دا شان بند سوله. زموږ او ستاسې لپاره په افغانستان کې تاسو باور وکړئ تر ټوله بهترین چانس دی چې خپل یوټیوب راپورته کړو، خپل فیسبوک جوړ کړو، پاڼه جوړه کړو، په ټویټر کې کار وکړو، په ټیک ټاک کې داسې کار وکړو چې زموږ د کلتور او زموږ د دین خلاف نه وي. نو تاسې هم پر دغه برخه باندې کار وکړئ، انشاءالله ټوله به یو ځای مخ ته سره تللي یو. نو تاسې هغه خپل د چینل لینک راواخلئ، په کمنټ کې پیسټ کړئ، سب ټو سب ورسره ولیکئ، انشاءالله حتما به تاسو ته هم سبسکرایبر راځي. که چیرې تاسو تر اوسه پورې زما چینل هم نه سبسکرایب کړی، دا چینل هم سبسکرایب کړئ، خپل د نور ملګرو چینلونه سره هغه هم سبسکرایب کړئ، او حتی د بیل بټن یې ووهئ چې هر ویډیو پورته کېږي خپل د افغان، خپل د ورور، خپل پښتو ژبه باندې تاسو ته ویډیوګانې درته خپروي، هغه ګورئ چې د دې پر ځای د نور خلکو ویډیوګانې ګورئ، ولې موږ خپل او تاسو خپل ویډیوګانې ونه ګورو. زه تاسو ته دوستانو یو ټریک درښیم، یو درس، یو وړتیا درښیم چې تاسو هغه کار وکړئ، باور وکړئ ستاسو د یوټیوب ویډیو به 2 لکه 3 لکه ویو اخلي، خو دا چې زه مصروفه یم نشم کولی، تاسو ته یې درښیم چې تاسو یې وکړئ. نو په راتلونکي ورځو کې د خیر سره پر دې ټولو برخو باندې نورې ویډیوګانې هم درته جوړوم، او که چیرې تاسو د یوټیوب په اړه باندې هر پوښتنه لرئ، هر ځای تاسو ستونزه لرئ، په کمنټ کې زما څخه وپوښتئ، زه ستاسو د پوښتنې په اساس مطابق باندې تاسو ته ویډیو جوړوم.